بغداد تراشه ویلوزګار نه یو ورځ لراشه خط ورته ولیکلو چې په خدای مې دې قسمی چې د رسول الله په خوا کې یوه ګنټه ستا په ټولې بادشاهي ورنکم. هغه امام مالک کافر دی. هغه ته مسلمانی چې د کویت نه پیسې او تنخواه اخلي او په پیجارو کلاشنکوف ځان پسې ګرځې، ته مسلمان او امام مالک کافر دی. هغه امام حنبل کافر دی چې چا خدای په خوب کې ولیدو، خدای په خوب کې ولیدو او د خدای نه تپوس وکړو چې یا الله ته په څه خوشحالېږي چې زه هغه کار وکړم. ورته وی امام مالکه چې څنګه اوزګار ټیم درته ملاویږي د قرآن تلاوت کوه، زه په دې ډېر خوشحالېږم. هغه امام حنبل کافر دی. خدای ته وګورئ طالبانو، اول تلی بیا ته سبق وایي، اول ګورئ بیا ته سبق وایي. مونږ چې سبقونه ویلي زما په 10 کاله کې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. سړې روټۍ به مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته منډې. مونږ چې ته سبق ویلو هغه عنقا شو. دی وګورئ مولانا رشید احمد گنگوئی حنفی مذہب و کافر دے، مولانا قاسم نانوتوی حنفی مذہب و کافر دے، مولانا محمود الحسن شیخ الہند اغا کافر دے، شانور شاہ کشمیری کتب خانہ ناطق اغا کافر دے، مولانا حسین احمد مدنی کافر دے، مفتی کفایت اللہ کافر دے، مولانا یوسف بنوری کافر دے، مولانا اجی امداد اللہ مہاجر مکی اغا کافر دے، مولانا ادریس کاندیلوی کافر دے، د غرغشتو مولانا کافر دے، د غرغشتو مولانا کافر دے چې په یو بجه د شپې ماته وای چې یو خبره ده درته وکم کنا مالجیوی کوي، ویل ویکم مالجیوی کوي، ویل تا ناری غوندې ده خلکو ته به وې مال نه ویم، ویل توحید کې مې رساله لیکلې وه د شپې سوکراله زه گرفتار کړم، ما ویل چې څه کوئ؟ وی راته وی چې خدای ته دې پیش کوم. وی ماړه کې دا خیال وکړو چې ما به د رساله کې څه غلطي کړي نو ځکه مې خدای ته پیش کوي چې خدای ته پیش کوم. راته وی چې نصیر الدین دا رساله تا لیکلې ده؟ ویل مال چې یا الله ما لیکلې. ویل زه هر څه مې درته معاف کړه. هغه مولانا نصیر احمد غرغشتوی هغه حنفی دی، هغه کافر دی. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې یو ټکی وورئ ملیانو خو شروع وکړه، وای په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې. ټول وایي دنیاوی حکمران طبقه کې او مذهبي کې مونږ په داسې بلا اورېدلي یو چې دا پرتوک به په غاړه کې اچو. وابین کې په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې، زړه مې سورې وینې تساسي په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې، د بلتانه کچ کول تلان دې ګرځو ما په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې، زړه مې سورې وینې تساسي په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې، زه د وړو کچکول تلان دې ګرځو ما کچکول کو توړنګا. یې کنه کچکول درواچولو کنه او سر سړی چې ګوري دړای وړي پوګه کړي. یتیمانو نام خیرات اغسته دي، یتیمانو نام خیرات اغسته دي، هر سړی چې ګوري دړای وړي پوګي. نو بدا ټکه یاد کړئ، نور خبره بستی چې نن په مذهبي رنگ کې هم په داسې بلا اورېدلی یو چې د خلاصي مخ هم نشته، او په دنیایي رنگ کې هم په داسې بلا اورېدلی یو چې د خلاصي مخ هم نشته. نن تاسو وګورئ 18 19 20 21 22 گریڈ تا پروموشن ملاویگی او د 2000 روپو ٹوبیل اپریٹر
او د 2000 روپو کلرک د نوکرۍ نه وځي وایي ځای نشته. زرګونه خلق بېروزګاره، زرګونه خلق غلا ته خلق آماده شو، جوارۍ ته آماده شو، شوکې ته آماده شو، په کورونو ورختو ته آماده شو. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې ملک دومره قحط دی او دومره بېروزګاري ده چې الله پاک دې امان راکړي. MA LLB BSc BABT دی ته جونیئر کلرکی نه ملاویږي. 15,000 پلانې محکمې نه وویسته، 10,000 پلانې محکمې نه وویسته، 20,000 پلانې نه وویسته. هغې له تیاری څوک؟ تیاری ویله څوک؟ چې دا بیې خپلي، چې دا بیې خپلي. تا او ما نه د بجلیګر ملا زوی وویستو د سیکریټریټ نه 2,000 روپۍ تنخواه وه. څه چل دی؟ وایي جي فنډ نشته، فنډ نشته. نو ما ورته ویلې فنډ دې ته شته چې دا اوس هم په سیکریټریټ کې ځای وران کو، شیش محل به پکې جوړوئ چې شاګان پکې کینی. دې له فنډ شته او دې له فنډ نشته. د 2,000 روپو کلرک له فنډ نشته، د غریب بچی له فنډ نشته. ما په سکولونه وایي چېرته چابړي ورته ولګي، ښه په چابړی که ولګي، په فوټپات دې پولیس نه پرېږدي. څه چل دی؟ کمیٹائی والا دې نه پرېږدي. څه چل دی؟ یہ فٹپات اس پہ زنانوں کی گزر ہوتی ہے. خزی نشی تیرے دے پہ دلر خزی پہ تڑاکو سٹکوری شا نو خزی سکئی تی پہ فٹپاتو نو گرزی. خدای دی حلاک کا چه حلاک شے خزی سکئی تی پہ فٹپاتو نو گرزی. غریب وگئے اوریتای بیگاله روټای ګټي داغه د پاره زینشته ځکه چې خزه نشي تیرې دي. او د خدای قهر مو سبب بیا ګډېږي. میچونه خدای مبارک شه میچ اوس خود خزو میچونه اغوندس کا کم ځای مګي شرمیدلو ٹی وی والاو د چا کور کې چې ټي وي والا دی لعنت شپي، د چا په کور کې چې ټي وي دی لعنت شپي. ټوله شپه لکانو ته ناست یو غونډس کرون سي ښځې هم داسې کوي، ښځې هم داسې کوي. خونه مرانه شه وشرمېدلو وشرمېدل یا قومه والله آخرت او دنیا هم دواړه تباه دي. نم آخرت له څه کړي او نم دنیا له څه کړي. آخرت او دنیا هم دواړه تباه دي، غرق یې تباه یې. خدا طالبان زما دا ټکی واورئ، دعا ورته کې ته ورته وکړه، زه خو یې ورته نه کوم. یا الله د دې اذان په خاطر، آمین. خدای د دې ښکلو نامو په خاطر په دې ملک صحیح اسلام راولي. خدای چې کوم د اسلام دشمنان دي تباہ او برباد کړي. خدای داسې اسلام په دې ملک راولي لکه په کابل کې دی راوستی. یا الله یا الله د خپل حبیب په خاطر زمون خزو کې حیا پیدا کړي، زمون لونو کې حیا پیدا کړي، زمون بچو کې حیا پیدا کړي. شرم پردہ حیا عزت مساته. خدای بے حیا وقت کې پیدا یو د ایمان نه محروم مکا. خدای بے حیا وقت کې پیدا یو د ایمان نه محروم مکا. وصلی الله تعالی علی خیر.